صدقه فطر په هغه چا باندې واجب ده چې څوک صاحب د نصاب وي، چا باندې چې زکات واجب وي. دغه نصاب مې درته ښالاو چې زکات په نصاب شي د څلور شیونه دي: سونا، چاندي، نغدې پیسې، مال تجارت. نو دا که 52 تولې چاندي قیمت ته د چا رسېدلي په باندې زکات یا واجب ده او صدقه فطر یا بلکې صدقه فطر د پر یوه خبره دغه ده چې 52 تولې چاندي قیمت ته که د ضرورت نه زیات سامان دو یا هغه ور جمع کوي. زکات ول نصاب ته نه ور جمع کېدو ته دا ور جمع کوي. نو په دا 52 تولې چاندي قیمت ته ورسېدله یوه توله غالبا په 2100 روپیې دو. نو دا 1,14,000 کم و بیش سرمایه پیسې یا تجارت سامان ممان یا سونا چاندي یا ضرورت نه زیات سامان چې چا په کیر شي دا سړی صاحب د نصاب ده په دغه باندې صدقه فطر واجب ده چې دا به پرې کوي د خپل ځون د طرف نه او د خپل نابالغ یا بال بچې د طرف نه. کله به پرې کوي د صبح صادق ته عید الفطر د عید په ورځ باندې چې د سبو کله رخیږي چې د پرشمي ټایم ختم شي او د اذان شروع کېږي دغه ناونسه د عید د المنذره سه په دغه میون شه دا په د باندې واجب ده چې دا په داسې پرې کوي. علما لیکلي دي چې د عید پر منځنه مخشه پرېژا شي چې نه مخشه ادا کول یو کې بیا افضله خبره ده ځکه چې په دغه سره هغه غریبون مسکینون چې کوم دی هغه ته په داسې فایده ده دغه په ضرورت باندې نظر ده. دغه نه بعد که چیرې عید ورځ در باندې 13 شلو سره د ادا نه کړله بیا ته د صدقه فطر د تو د سر نه کیږي نه بیا وا ادا کوي دا و د صدقه فطر اجر او ثواب چې کوم دا هغه د صدقه امر خالي ثواب درته ملاويږي حکیم چې د صدقه فطر ثواب دا هغه ثواب نه ملاويږي او د بیا در باندې قرض دعا ادا کوي خامخا دغه دا مناندو چې بس استونه خلوشله په مخ کول شي د ناپوتي دغه کول ول واپس پرې کوي او د خپل ځون نه او د نابالغ بل بچی نه د بالغ نه د خپل کیر د نه بنګونه نه که ادا کوله د خلی هغه خبروا ده دغه اجازت ضروري ده دغه په اجازت باندې به دغه د طرف نه ادا کوای شي. د غیرانګه د کیم سړی چې ادا کوي د پچا باندې واجب وي چې په کوم ملک شي په کوم وطن شي د هغه علاقې قیمت اعتبار سره ادا کوي. نو مشته ډېر خلک د بار ملک نه ټلیفوني نه راکوي چې دا څرنګه مسله ده ځکه چې کله هغه بار وي به دغه د خپل بل بچې د بار ملک په قیمت باندې او د مسله زده کړي به تاسو ډېر پښه پریشان کېږئ نه چې په کوم ملک شایې که په ملک شه د څلور شی نه دي په څلور شی باندې ترتیا ادا کېږي لکه غنم شله اربشه شله خاجیرې شله کشمش المامیزون دا په خپل ملک شکایې به تو په ملک چې کوم قیمت ته د هغې په معتبر په دا څلور چې به تو کوم ادا کول مثال ته غریب یې په غنمې باندې ادا کا په اللهم باندې ته مثال نصاب ته ور رسېدلی یا لږ کشیې به په حاجیرې په نصاب باندې ادا کا ځکه چې د غنمې ولسو په پاکستان په بانې شي د غنمې ولسو 240 روپیې رسي د اربش ول 350 رسي د خاجیرې ول 1750 رسي او د مامیزون ول هغه 2275 روپیې رسي. نو کچیر الله پاک واسی پیدا کړی ماشه مالدار یې نو که ته په پاکستان شې یا ته په بانې شې یا ته په د 2275 ول شي حساب وکړه د غریبونو ته ډېره پښه فایده ده تو صدقه فطر په خوشحالي انداز باندې وشي. پانا لشکي د ګزارې ولیې به د خاجیرې په ول شي حساب وکړه په 1750 پانا لشکي په غول شي په مثال په 350 په د اربش ول شي حساب وکړه پانا غریب یې مثال به په غنمې ول شي حساب وکړه از دا قیمت معتبر ده که ته په پاکستان شي او که ته په عربستان شي که ته په امارات شي که ته په قطر شي چیرې شي اس عادت شي چې ته د خپل د نابالغې بل بچو د ځونو له ترتیا پرې کوې د عادت شي د غول غنمې قیمت پښتنه وکړه دغه شي قیمت خپله پښتنه وکړه مارکیټ ته لوټه چلو عادت غنم نه ملاوي ډېره پته خو لګېږي مې د هغې مطابق اس مثال په بار ملک شي دا ترتیب په حیثیت په خپل کلی شای اجازت ورکوي چې په کلی شی ورکوي صوب د قیمت هغه معتبر کنه په کلی شی ورکا نو دا په داسې اعتبار سره د صدقه فطر او چاته ورکوي سیک چې صاحب د نصاب نه دی غریب دا مسکین دا کونډه دا یتیم دا صاحب د نصاب نه دا نو دغه ته د صدقه فطر ورکوي شي. نو دا صدقه فطر په چا باندې واجب دو سټه واجب به چاته ورکوي شي دا درې مسلې مې ضروري وګڼلې. نو الله پاک ته مشت است په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.